نن چې کوم زموږ دغه ریلي دی یا دغه لاریون دی دا نه یوازې په 2024 کال کې موږ د لاریون لومړی ځل دی چې کوو بلکې دا د څو کاله کېږي تقریبا د 2009 څخه دا د تر 2024 پورې د ښوونکي سرښوونکي دا ریلي په شکل باندې کور پر کور باندې څرخي او هر افغان کډوال ته دا پیغام ورکوي چې تاسو خپل هغه ماشومان هغه نجونې وي که هلکان وي چې تر اوسه پورې ښوونځي ته نه دي ورغلي او تر اوسه پورې د ښوونځیو دروازې ته نه دي درېدلي باید تاسې هغه ماشومان ښوونځیو ته واستوئ چې تر څو زده کړه حاصله کړي دغه د سوسایټي او یونیسیار او افغان کمیشنریټ په مټ باندې موږ د خپل تعلیمي نظام د نور رغولو او پر پښو درولو دپاره دغه هڅې کوو چې نن موږ دغه د ریلي تاسې وینئ چې شروع د کور پر کور باندې موږ دا پیغام وړاندې کوو چې تر دا وخته پورې 1500 ماشومان موږ په سرانان پنډغالي کې نوې داخله کړې ده او زموږ هدف دا دی چې زر ماشومان د 2040 کې موږ باید په دغه سرانانو کې نوې ښوونځیو ته ماشومان جذب کړو خو چون دا موږ مخکې کوله د بارانو او خټو د وجې څخه دا د 2 اونۍ وځنډېدلې خو بیا هم موږ دا خپل کمپاین د اپریل تر میاشتې پورې غځوو د اپریل تر 15 نیټې پورې تر څو چې زموږ په ټول پنډغالو کې یا په دا یو پنډغالي کې یا په ټول پنډغالو کې دا ماشومان پاتې نه شي چې هغه د تعلیم د زده کړې څخه بې برخې